ویل چې الله پاک وختله چې قرآن شریف په غر باندې نازل کی او هغه نازل کی اخر کې الله پاک وختله چې په انسان باندې دی قرآن نازل کړي چې ځکه چې انسان چې دی هغه ظلومن جهوله یو اصطلاح ورته استعمال کړي ده کنه قاری صاحب دی باندې لګون د رهنمایي زما کولای شي چې ظلومن جهوله د اصطلاح ولي انسان لپاره استعمال شوی ده چې قرآن نازل دی ځکه انسان باندې چې ډاکټر سي محترم کتا سو فکر وکړي د دې آیات مخکینی د دې آیاتنا مخکینی آیاتونه کتا سو ګوري د سوره الاحزاب اخیری آیاتونه دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة تاسل السر بوريس دا آيات قولي أو بيا دكتور سي محترم تاسكو ما شاء الله يعني عصري علم لري الله جل وعلا مو علم كي نورا بركات كردي طول دوستانو سياغا دنيوي أو عصري علم لري دا آيات كتاسي قولي دي بترجمة باني تاسي داريك لترجمين أخذ نسي كوالي إذا كتاسي سألت وكان الإنسان بآخر كسرادي ظلوما جهولا وتاسي ويسا سيدي إنسان ظالم أو جاهل نو دي مطلب أمدانا دا سيدي تابو فكر كرا قرزي دا بلا سرط ابن كثير رواخلي تبا قرطبي رواخلي تبا معارف القرآن دي شيء مفتي محمد شفيع سيب رواخلي غفاس بقور يو طرف ته معارف القرآن ده په بل طرف کې ابن كثير ده نو تفسير سيدي رواخسل لدي زينبي شروع کې إنا عرضنا الأمانة على السماوات الله جل وعلا وایي سما دغه قرآن عظیم شان په اسمانونو باندې پیش کړل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ودي طاقت ندر لودل سيدي دغه امانت تحمل وکړي بار کړي مسؤلیت په غاړه باندې واخلي ورسته بیا په دې آیت کې سرازي فأبين أن يحملنها وأشفقن منها او دوی وبریدل لسشینه د دې مسؤلیت اخیستلونه اوس په دې مسؤلیت اخیستلو کې کته الته اقوال د احد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د تابعین او د مفسرین خبري وګوري نو دومره یو لوی علم پکې پروت سي حیران به ورته پاتې سي په څه خاطر باندې اسمان په څه خاطر زمکو په څه خاطر غرونو سره الله لوی لوی مخلوقات دي ته په یګي په دې آیات کې الله جل وعلا مؤمن مسلمان په قران عمل کوونکی تر اسمان نم ګوره اسمان څومره لوی ده خو په حقیقت کې دا انسان نه ده دې ته الله جل وعلا دومره طاقت او عظمت او لوی ور کړی د ستر غرونو قوی ده تر اسمان لوی ده تر زمکه ټینګ ده انسان کله وخت کې انسان خپل مسؤلیت و پیژندل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنسان دي مسؤوليت بغاړه باندې واخیستل کله چې د قرآن لاندې ځوان کول قرآن ته دی وخت ورکړل قرآن ته دی زندگی ورکړل دی قرآن دی درس او دی تدریس دی احکام او دی پاره دی اخلاص او صداقت وزن کې پیدا کړل نو بیا ته تر دی ټولو مخلوقات شریف عظیم انساني وکاله چې دی قرآن مسؤلیت دی واخیستل او قرآن ته دی شاکله بیا ته ظالم او جاهلی کله چې قرآن ته شاکړل په قرآن دی عمل و نکړل نو بیا ظالم خو څه کوي جاهل خو څه کوي نو خو امدا مطلب دسی نو د هغه انسانانو چې په قرآن عمل نکي قرآن ته وخت نور کوي قرآن د دې دامي اغه یو اخر در تراواخي صلی نور خو لا کبدي کې غږی ډيري خبرې دي نو ډاکټر صاحب لکه بل ځکه چې الله جل وعلا فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وبل ځکه الله جل وعلا فرمایي ولقد كرمنا بني ادم خو په بل ځای کې به الله جل وعلا فرمایي ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون په یو ځای کې الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم ما بني ادم ته عزت ورکړی ده په بل ځای کې الله وایي تر ټولو بدترین زناور هغه انسان د هغه عقل او شعور نه لري اوس ګوري ان شر الدواب دواب جمع دي دابه ده دابه هر هغه زنده سری ته وایي چې په ځمکه باندې ګرځي انسان زناور حیوان وغیره چې څومره
په ځمکه ګرځېدونکی مخلوق دی الله وایي په دې دابو کې چې بدترین شی ده هغه انسان داسې عقل او شعور او په قرآن او په دین باندې عمل نه کوي. اوس دا انسان داسې الله عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم یا ولقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. الله چې کوم انسان ته عزت او شرف او وقار ورکړی ده دا یې په دین سره ورکړی ده. کوم انسان چې دی الله او دی الله د پیغمبر د دین او د قرآن د شریعت پیروي کوي دا عزتمن انسان ده. خو کوم انسان چې دی الله دین او قرآن او شریعت ته شاکړی وي دی الله په قرآن او په دین او د پیغمبر په لارښوونو عمل نه کوي هغه بیا تر ټولو ځناور او بدترین ځناور ده. الله اکبر الله اکبر. انجینر سي ډاکټر سي محترمه په دې تطبیق دی آیاتونو باندې پوي سولې نو دې ځای کې ستل سره تفاسیر را وګوري نو وکانه الانسان ظلوما جهولا په دې کې نوري معناوي مفسرین وکړي دي. نو ته ان شاء الله سکله په دې انټرنیټ کې وګورې دا د سوره الاحزاب اخیری آیاتونه دي فقط تا یې ګوره ترجمه وکړه خو ما آیات شریف می ذهن ته دی الله په فضل سره راغلل سي مطلب دی دغه د انسان ظالم او جاهل ده. نو په دې کې به امام ابن کثیر براواخلي که په اردو ژبه پوهیږي په انګلیش پوهیږي په پښتو پوهیږي نو سکله ترجمه را ګوري نو وکانه الانسان په انګلیش ها مهرباني مایکم خلاص کړئ پوښتنه ډاکټر صاحب ملک. السلام علیکم کریم صاحب. وعلیکم السلام. د زړه سره ډاکټر صاحب کې د خبرې ختمې شوې وي نو تاسو تلای سي او کوم خبرې نه وي ختمې بل خبره کلري مهرباني وکړئ کله د لاندې ملګرو ته وخت ورکړئ وخت مزه یې کوي. فکر کوم کسان ډیر ناست دي لاندې درمل شي ډاکټر صاحب الله ممل شي. رومان ته رومان دا بل خو ګوریا او غادي سي غادي صاحب اجازه دي نه دا چې کوم سنچري پرخ یا مکه ودي زړه سره مکه دوی باندې به زمکه ګرځيږي سی اوس خو الته ور سره ناس سم ریپورتونو مو کار نه کول. رومان مهرباني وکړه مایک مخلص کی رومان یې کنه رومان سي رومان عثمان سي سمين مایک مخلص کی سمين ده که عثمان یو سمين سي سمين مهرباني आवाज دینستا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے څنګه خیر برابر ټیک ټاک کې مهرباني وکړه مهرباني. کریم صاحب دا یو پښتنه مې کوله چې دا غیر مذهب باندې کپڑے وینځل دا جایز دي کنه جایز دي په کې مزونه او دسنه کې کنه کې مونږه دبي کې کنه مونږه مسافر یې کنه وا پویسم صحیح. دا کومه پښتنه ستاسو کوي د زړه سرونو دا تر لس ورې موږ زیاته جواب کړی دی خدای په فضل سره ښه قربان مسم چې کله پښتنه وکړي اتبیا جواب ته وګسي. زبیر جان رب جل وعلا مقدرمن سر لوري کړه الله مو په ژوند او رزق برکت کړه خدای جل وعلا مو له تکلیفونو پریشانی و وساته. نن مداس منډي ور باندې کړی دي په ګروپونو کې نسول مخامخ دغه د ناس دي نسول په اسکرین اخیر دومره بوج ور باندې راغله په اسکرین باندې خو بچاله دي ویل ما ته خو په عربي لیکلو کې د ستاسو په انګلیش باندې لیکلو هري سیمه په اسکرین درته راپور تکړل سي د دین دښمنان دغه سپیری کوي. اوس ګوري دوستانو په کافر باندې په جامو پر منځلو کې باور او اعتماد کول په کار نه دي او د جامو ور باندې پر منځلم د مؤمن د مسلمان د لپاره په کار نه ده. ولی مالی دلی دي دغه اکثریت په د عربي هوادونو کې چې دغه بعضی خلق دغه کالی پر منځي د قسم د ملحدینو د عیسویانو د هندوانو د زنانو د نارینه و کالی ورته راوړل کېږي بیا یې پرې مینځي. نو ما داسې وخت داسې حال مې لیدلی ده چې د زنانه جامې چې هغه د نارینه له جامې سره یو ځای پرې مینځي بیا په قسم بیا خو د دوی هلته فقط هدف همدا وي چې هغه ماشین کې یو ځلې دغه کړي نو راته بیا فقط هغه پیسې چې دی ځان ته راواخلي ته که د ښځې له کالو سره پرې مینځل که هغه ښځه جامعیتي په هر څه باندې کړي وي نه زنانه خو مریضیان لري تکلیفونه لري بیا خاص کر لدین را وروسته که هغه زنانه نه وي نورې زنانه وي چې هغوی د حلال خیال نه ساتي چې دا جامه مې حلاله ده یا مرداره سوه یا بل څه شی سوه
بیا په دې هیوادونو کې د اکثریت خلک چې په تلونونه اغوندي نو دا په ولاړو باندې امتیاز کوي، بیا په دې پتلانه کې هم ډېرې جینې پسې تویېږي که تاسو خیال کړی وي نه. قاری صاحب نو داسې نور شیان چې پسې راواخلي نو په داسې د کالو پرې مینځلو ځای کې چې اعتماد مو ورباندې نه وي، بروسه مو ورباندې نه وي، او هغه ځای کې مؤمنان مسلمانان نه وي، کالي ورباندې مه پرې مینځئ. ځکه موږ تاسو که خیال کړی وي کله چې جامه مرداره سي 3 ځلې به په اوبو کې پرې مینځئ چې زړه دې درته مطمئن شول. ما زه د خپل ځان قصه درته کوم. زه چې مسافر وم نو یو وخت کې نارینه د خو قسم قسم جامه کله ضرورت ورته پیښ که تاسو خیال کړی وي په خوب کې احتلام ورته ورسیږي نه، نو دا هغه ضرورتونه دي چې تاسو ورته متوجه کوم. نو یو کس ماته راغله وای قاری صاحب کالمي مغسلې ته ورکړي را پرې پاکړي دي، خو هغه کوم اثر چې د منی و زه په خوب کې احتلام رسیدلم هغه په جامو باندې وو، هغه اثر څه شي هغه په جامو باندې وو. نو یا مثلا بعضی نور دغه سي د نورو شیانو اثر وي په جامو باندې، نو د هغه خیال بیا ساتیه نو چې په چا مو اعتماد او باور نه وي په هغه باندې بیا په کافر باندې خو مو بخي جامې مې پرې منځي په خپل یې پرې منځي څه در باندې سوي. الته په ملګرو باندې یو ماشين واخلي د پرې منځلو ټول په ګډه سره جامې مو پکې پاکوي صفای پرې منځي 3 ځلې چې جامې پرې منځلې سي د سړي زړه ور باندې اعتماد او باور کوي. او بل لدینه مرزونه ډیر زیات پیدا کیږي. زه د زړه درته وایم ګوري دوستانو دا دی الله دی پاره درته وایم په دغه دی باندې چې کوم څه تاسو کالی پرې منځي یا جامې پرې منځي په دې کې مرزونه درته پیدا کیږي. که تاسو خیال کړی په دې کې قسم قسم خزي مرزونه لري، انسانان دي مرزونه لري، نو بیا دي تاسو جامې ټولې په یو ځای باندې د ماشینانو د غورځي خیال مو کړی دی زیته او قاری صاحب نو په دې کې به تاسو خیال نیوي خود دې مرزونه سس غلې یو انسان نه بل انسان ته انتقالي کی. نو احتیاط کول پکار دی په داسې ځایونو کې چې خدي زړه درته مطمئن ول چې دا مؤمن مسلمان دی، مسلمانانو جامې پاکي پریمنځي صفای پریمنځي دی غیر مذهب خلق ول جامو سره نه پریمنځي کوم څه پکې نه راوړي. نو بیا دې ترڅنګ خپل جامې مو پریمنځي کنه ونه په بل چا باندې م پریمنځي. ښه بارک الله فیکم. سامین سے په شوی به الله ممل شي. قاری صاحب اوس خبر شوی مینوال دی په اخر کې راځي او اکاونټونه پرایویټ کړي. مینوال ما وای دی مینوالو دی الله دی زبیر جان سرلوړی او عزتمن او قدرمن کړه. دا بل زبیر جان دا بس زهیر د چې شینوم در مقدرمن او سرلوړی کړه. علي صاحب مکه ته کوي، علي صاحب تبایا ماتي ورکوي یا به ماتي راکي. ته تکبیر ډی کړو قاری صاحب په اثر می وشتنو کله داسې ضرورت راسي لما سره داسې ځوانان څه دومره سکان لري، د سکانو پهلوانان هم را سره سته، غیږ سینې سي هغه پهلوانان هم را سره سته. په یو ځای کې به خدای کې ویل کړي رب رضا ته اوس دومره فقط نرسه خلوچ ولا کړه څه شي سه خلوچ ولا کړه وازه یې کړه خو یو څه وایي عریسه انا دې زړه سره والله کدی یو کار وکړل دی الله په فضل او کرم سره ان شاء الله. او تاسو پوهیږئ دغه عکس ښکارا کېدل په خپل د ټیک ټاک نه سي ښکارا کولای، د خپل بندیز د عکس ښکارا کېدا په دې باندې او غرشه. نو اوس به ان شاء الله دای په اخر کې مایک را خلاص کې سوکه ابو وایسي د اسلام اول خلیفہ دی رسول الله یار صدیق اکبر رضی الله عنه سوکه به دا خبري وکړي ان شاء الله. ان شاء الله. مهرباني دا نو میر بادشاہ مایک د خلاص کړه مهرباني وکړه. میر بادشاہ आवाज देना मaiक د خلاص. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. صلات خیر برابر ژوند مخره خیره قدرمن سي الله مقدرمن سرلوړي کړ. بس تاسو لای ته راغلو وملي دلې دینه غټه خبره مونږ ته نشته. مخ الحمدلله د ملاقات هم شه دلته حایل ته چراغلې وي قربان مسلم رب مسلوړي کړه. بارک الله فیکم. بس الله مرته خوشاله بال لره. بس تاسو لای ته راوخه د تلو دم ډیره غټه زموږ د پاره ډیره غټه خبره ده. الله جل وعلا دې تاسو نوري غټي ارمانونه او غټ د زړه حاجتونه دي الله در پر کړی. مننه قربان مسلم سرلوړي. بس تاسو کې نه خرابو خبر ودي دوام لاړ وبخما کوسک نه تر یو څه ځای خو پرې دی افغان سه ولې موداسي تلوار دا الته د موږ ادغه څه سوې ده د موږ مل ادغه څه سوې ده څه شي نمیږي هغه امنګل څه شي نمیدو دلاور
نه منګل ما څه شي نومېدو منګل صاحب هغه علي منګل زمونږ ذهن ته راغی. علي منګل صاحب چیرته ده؟ علي منګل صاحب الله دې جوړ خوشاله لري. هو دا ملګری اوس ما وویل تاسو ته در یاد شو. ګورې دومره بې وفا خلق یاسته د ما زه یو داسې طبیعت لرم باور وکړئ ما په شخصي کې په بعضې ملګرو باندې پوښتنه کړې د سیمال دا د موږ ملګري اما ډېر بې وفا خلق یاسته د خپلو ملګرو نومونه لا درنه هېر سي. قاري صاحب ډېر زیات دي. په دا زیاتو کې ګوري بعضې ملګري لا د ما نه هېرېږي. علي منګل صاحب د موږ رضا جان خو دا څو یعنی رضا جان خو ډېر وخت کېږي یعنی په روزه کې به ورسره روزې بعد هم ورسره اوس دا 2-3 هفتې کېږي نسته. نو علي منګل صاحب سیده علي منګل صاحب نو ډېر وخت کېږي یا په بله اړي باندې راځي ناس به وي خو داسې خبره داسې اکاونټونه به بند سوي تللی وطن ته تللی بیا له وطن هم ما سره په تماس کې وو خبرې کړې وې راسره. ښه دا ملګري څوک دی مهرباني وکړئ دا ملګری څوک دی؟ ولي دور مهرباني وکړه. ولي دور مایک ته خلاص کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب ستړي مه شئ. قادرمن سي څه والله طبیعتونه جوړ دی. مهرباني وکړئ. زه په لاره روان یم بس دا څه مسلې ته مې غیر نیوله او ډېر خوند یې وکړو لکه پیغانه روواته وایي بېشنه بس د وګونو شهید څه ته ارمان مې وایي د ده سره مې څه کیسه کړې وای قاري صاحب سره خو بس د واته کوي خو ته پټ شوې. وزیر یې وزیر دور ده دور دا وړ یو داور خو په وزیرو کې وي نه دا وزیر ګوښه کوم دا وړ ګوښه کوم دا یو شای ورس پر خیانه لري. ها ماشاءالله د خدای پزه چې اوس مو په دې لهجه باندې لیلی پوهېږم کني د پخوا په شکل باندې به یو ترجمان در سره راتلل. مولای صاحب خبره نه پېژې اوس پوهېږم الحمدلله په ډیرو خبرو مو پوهېږم په بعضې خبرو مو نه پوهېږم. قربان بس په دا وګونو شهید څه تا نه را قدرمن سي الله قدرمن بس مننه الله مملس خدای مملس. امين بدل جانان راپورته کوه. اسماعیل خان مهرباني تورې خو دغه نیټ سلو ده. اسماعیل خان مهرباني مایک مخلص. دا بل ته تاسو اوس وګورئ چې دلته ویده را سره ناسته تاسو وګورئ قاری صاحب اوس مو ته خیال د ما په یعنې په دې کې یو څه شی شته په دې کې یو فساد شته چې هر څه فساد پکې دی یو فساد پکې شته کوي دی لاس ته خلاص چې شي لکه خان مهرباني څه لکه خلار دا ملګری ورځ یو پین دی الله سپر پاور یو پین دی زلی راخیږي سپر پاور وعلیکم السلام. قاری صاحب تاسو چې د شیعه کسر او چت کړو به تاسو دا معلومات کې چې تاسو کوم کتابونه تاسو نمونه درځي چې کوم تاسو مقدس کتابونه دي چې هغه کړه تاسو کنفرم کړئ چې زموږ دا مقدس کتابونه نو بیا تاسو واپس یو کتاب راواله بیا ورته وایي ځکه چې هغه تاسو ته پوښتنه میو نه کوي بیا تاسو دا کتاب هغه ته وایي نو هغه بیا وایي دا زموږ کتاب نه دی نو خو دوی خپل هغاګانې په کتابونو نه دي خبر نو عام خلک به څنګه خبر سي نو بس دا خو عام خلک نو بیا لکه تاسو ته داسې چل وکړه جنابه ته به ورشي دوی ته به خپل کتابونه ورزده کړې ښه صحیح ده نو ورس ته دوی ته خپل کتابونه ور وپېژنه بیا یې دلته رالېږه ښه ورځه ښه ظاهر اندړ مهرباني ظاهر اندړ سلامونه مولوي صاحب ستړي مه شئ. مهرباني وکړئ سلامونه. ما یو سوال دغه د شیعو د سنیو په باره کې ته ډېر ښیېږي دغه د ایران رئیس جمهور که پاچا آیا دې ته موږ مرتار ویلی سو؟ ګورې خبره داسې ده د زړه سره ابو عبیده افغان صاحب نه تاسو کوم ډاکټر تنویر ډاکټر ملک ده نن په امتحان کې راګیر شوی وي نن په امتحان کې راګیر شوی خو افرین دي د تا په اخلاص دي پیغمبر علی السلام د صحابه په دفاع کې
آمين. الله دې تاسو سره لوړي او عزت من. السلام علیکم قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. الله دې استقامت نصیب کا. مونږ خو به دا خبرې اورېدې چې یاره دا شیعه حضرات اصحاب کرامو ته کنځل کوي، خو داسې مونږ لیدلي نه وو، نو ستا په وجه باندې مونږ ته ټوله پته ولګېده که نه. الله دې استقامت نصیب کا، الله دې کامیاب او کامران کا. ډېرې دعاګانې درته مونږ ټول کوو. د کورمیه که د بل ځای یې؟ مننه قدرمن. تاسو کو بختیار صاحب وي د کور مې کده بل ځای اواز درځي د سوات مرور د سواتو صحیح ده قدرمن شي. الله مو قدرمن سره لوړي کړه. ډاکټر ملک تنویر مایک دې خلاص کړه مهرباني وکړه یې کنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب او ټول موډریټران صاحبانو ته زما طرف نه ډېر ډېر نیکی هیله او احترامات زما سلامونه قبول کړئ. قدرمن سي وعلیکم السلام. مولانا صاحب نوم مې تنویر د زاید سوات یم او سعودي عرب کې ژوند کوم. مولانا صاحب او طب دنیا سره تعلق لرم. مهرباني. مولانا صاحب پښتو ژبې او څو اصطلاحاتو کې مطلب لګونته کې کمزوري یم، بخښنه د ایډوانس کې غواړم ټولو نه. امید لرم ان شاء الله زما په دغه په پوهېږي چې زه تپوس کول غواړم. قدرمن الله مو قدرمن مهرباني وکړه. مولانا صاحب دو بخپله انفرادي طور باندې مطالعې ډېر شوقین یم. نو زموږ چې کوم اسلاف دي نو دغه کتابونه انفرادي طور باندې لولم که نه، نو هغه حوالې سره لږ کې زما کنفیوژن دی، شکوک او شبهات دي، مطلب چې انفرادي طور باندې دغسې مطالعه موږ کولی شو که نشو کولی. یعنې اسلافو کتابونه چې کوم زموږ وي لکه مثلا حجت الله البالغه که نه، دا انفرادي طور باندې موږ داسې مطالعه کولی شو. داسې زموږ په عقایدو کې به داسې دغه خو نشي راتلی که نه هغې زده کولو دپاره نور داسې کتابونه لوستل پکار چې هغې باندې موږ بیا پوهېدی شو. اولنۍ پوښتنه خو زما ده مولانا صاحب. ګوري د زړه سره اول سر که تاسې غواړئ چې د نورو مذاهبو یعنې د نورو فرقو چې هغه باطل پرست ډلې او فرقې دي د هغو کتابونه وګورئ. له دې نه مخکې د مؤمن مسلمان دپاره پکار همدا ده چې خپله عقیده دته معلومه وي او د خپلې عقیدې دفاع دی په خپل مذهب کې په ښه طریقه سره کولی شي. کله چې دته خپله عقیده په قرآن او په احادیثو کې او د خپلو سلفو په کتابونو کې صحیح عقیده او مضبوطه عقیده معلومه سوله، اوس که دی د یو چا د بلچا کتابونه ګوري نو دی بیا خپل عقیده د تلته معلومیږي، د خپل عقیدې دفاع د قرآن او د احادیثو او د فقها او د محدثینو په رڼا کې د بیا الته معلومیږي، ورته دی بیا په شکوکو او شبهاتو کې نه لویږي. که یو څوک متوجه سه جانانه د زړه سره د نورو ملګرو ته وایم انور ورته پیدا سول د علي صاحب سپورټ کوي اوس باندې نه وګورئ چې د دې سپورټ تاسو کوي، خو دا ظالم ته ورته دومره غیرت وکړه مایک دې خلاص کړه دومره غیرت ورته وکړه. اوس خبره دلته دا ده همدغه حسن صاحب بیرته راپورته کړ چې دغه کتاب کې دی څه وایي. دغه حسن صاحب بیرته راپورته کړ دا معرفت الامام د دوی تر ټولو لوی معتبر ایرانی علم ده. پنځل دا کتاب تقریبا 18 جلده ده، په 18 جلده کې دا معرفت الامام د 12 امامه و معرفتي کړي. ډاکټر صاحب محترم که چیرې خدای مکړه یو څوک په خپله عقیده نه پوهیږي او د بل چا کتابونه وګوري بیا شک او شبهات ورته پیدا کیږي. اوس ګوري د عادي مسلمان د عامي مسلمان لپاره د یهودو کتابونه کتل ناروا دي، د نصاراو کتابونه کتل ناروا دي، د هندوانو کتابونه کتل ناروا دي، د روافضو کتابونه کتل ورته جایز نه دي. ولی ځکه دی په خپله عقیده نه ده خبر. کله چې په خپله عقیده خبر شو او عقیده درته معلومه شوه بیا د نورو د معلوماتو دپاره ته کولی شي چې د هر چا کتاب وګورې تو بیا تا ته د خپلې عقیدې نور حقانیت پسې درته معلومیږي چې ما د عقیده څومره حقیقي عقیده ده، پاکه عقیده ده او مضبوطه عقیده ده. صحیح ده د زړه سره؟ پوه شوي؟ امید دی چې بالکل یو جهان مطلب مناسب که لږ وخت را سره وي موډریټران صاحبانو اجازت وي نو یو دوه پوښتنې نور کولی شم. مهرباني وکړي. صحیح. ټایم په ټایم باندې زموږ دغه بحیثیت طالب علم مولانا صاحب زموږ کنفیوژن ټایم په ټایم راځي موږ چې خدای پاک دې څوک ناستې مقرره شي موږ ته علما کرامو سره چې موږ ته پوښتنې کولو شو. مسافر ژوند دی خامخا بخښنه غواړم که ستاسو ټایم ډېر اخلم. زه مولانا صاحب یو آیات مې لوستلو هغې باره کې لږ زموږ رهنمایي وکړئ جي وایي چې 37 آیات د الله دی
بخښنه کې څه غلطي رانه کېږي لوګ ډېر رهنمایي راته کوئ جی